دا په پاکستان کې د افغانستان سفارت ده چې په دغه سفارت د لومړي ځل لپاره د افغانستان سپین بیرغ ورپول شو. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ او د ژوند په چارو کې به بریالي اوسئ. په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې رسماً د افغانستان بیرغ اوچت کړی شو. له چین څخه وروسته په پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت بیرغ اوچت شو. لومړی هیواد چین و چې د افغانستان اسلامي امارت بیرغ یې په سفارت کې ومنه. له چین څخه وروسته په پاکستان کې د افغانستان په سفارت هم د افغانستان بیرغ ورپول شو. د افغانستان د خپلواکۍ د 103 کلیزې په مناسبت په افغان سفارت کې د جشن مراسم نیول شوي وو. په دغه مراسمو کې د مختلفو دولتي استازو سربیره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان، همدارنګه د مختلفو ګوندونو استازو. په دغه جشن کې د مختلفو ګوندونو د استازو سربیره له افغانستان څخه مهاجر شوي علماو، همدارنګه نور معلمین، متعلمین او محصلین هم موجود وو. په دې غونډه کې د افغانستان سفیر ښاغلی مولوي سردار احمد شکیب خبرې وکړې او د افغانستان ځانګړي فرهنګي میراثونه یې تشریح کړل. همدارنګه یې د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې هم رڼا واچوله. همدارنګه په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم وینا وکړه. د افغانستان سفیر ښاغلی مولوي سردار احمد شکیب وویل: درې ځله افغانستان اشغال او بیرته یې خپلواکي ترلاسه کړه. نن چې افغانستان د څلورو لسیزو خصوصا د تیرو 2 لسیزو له خونړیو جګړو څخه نجات موندلی، دا د الله پاک یو ستر نعمت دی. افغانستان اوس یو ښه لور ته روان شوی. په ټول هیواد کې امن دی، جګړه پای ته رسېدلې، زورواکي او بلواکي ختمه شوې، تجارت او اقتصاد د غوړېدو په حال کې دی. د پخوا په پرتله د هیواد په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. کرنسي روپۍ د مشکلاتو باوجود په قوي حالت کې ده. له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې که وخت ناوخت مشکلات رامنځته کېږي، خو هلته یې هم دواړه لوري په جدي توګه متوجه وي او د حل کولو یې هڅې کوي. حکومتولي د مسلکیتوب چوکاټ ته لوېدلې. په حکومتي بدنه کې شاوخوا 8 لکه کارمندان کار کوي چې په دې کې تنها د اداراتو د سر خلک او یا لاندې د څو زرو په تعداد کې